د کورنۍ چارو وزارت پیښو ته د رسیدنې او وروژنې عمومي رئیس حافظ نورالله انصار کندهار ته د خپل سفر پر مهال د صنعتکارانو او سوداګرو سره په خبرو کې وویل په دغه ولایت کې د اتفاقیې 4 نوې څانګې پرانیستل شوې او یو ځانګړی موټر هم ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه یادې څانګې 3 د کندهار ښار په بېلابېلو برخو او یوه یې هم په سپین بولدک ولسوالۍ کې پاله شوي دي. د ښاغلي انصار په وینا ورکړل شوی موټر چې شاوخوا 2 میلیونه ډالر ارزښت لري 55 متره کرین او د وروژنې ترڅنګ په لوړو پوړونو کې د اور له امله د بندپاتو کسانو د ژغورنې وړتیا هم لري. دا وشو چې او پیشنهاد د تجارانو له طرفه ولایتي مقامات زموږ اتفاقیه سره پیشنهاد مشرتابه ته وشو. بیا وروسته موږ 4 مرکزونه قندهار کې جوړ یو نن تاسو افتتاح وکړه بلې څو ورځې مخکې افتتاح وشو. یو د عینو مینه کې 2 میاشتې وروسته هغه هم انشاءالله درته افتتاح کوم. یو په سپین بولدک کې دی هغه سپین بولدک مسؤل ملا صاحب نورالله عمر دلته ناست دی و هغه هم انشاءالله بس تاسو په خدمت کې دی افتتاح شوی دی موټر او تشکیلات لرو. اوس موږ تشکیلات اضافه کولو کې لګیا یو. بل ورځ مشرتابه مقام سره ما واجه آغا صاحب خبرې وکړه هغه ورته مهال د کندهار صنعتکاران او سوداګر دغه مرکزونو له پرانیستنې هرکلی کوي او وایي یاد مرکزونه کولی شي د ورلګېدنې او نورو پیښو پر مهال یوازې په 100 دقیقو کې د پیښې ځای ته ځان ورسوي. بلخوا د اتفاقیې کارکوونکي وایي مخکې د ښار ګڼې ګوڼې د دوی د پر وخت رسېدو په وړاندې لوی خنډ و، خو اوس د نویو مرکزونو په پرانیستنې سره دا ستونزه ډېره حل شوې ده. دا واقعا یو لوی اقدام دی، ولې خصوصا که چیرې موږ تاسې فکر وکړو زیاتې سرمایې د کندهار ولایت دلته په صنعتي ښار کې دي، ولې دا یو عمومي یو کمپنۍ ده، یعنې دا په میلیونو ډالر په هره کمپنۍ کې سرمایه گذاري شوې ده. که خدای نه کرده د داسې یو ستونزې سره مخامخ شي نو دلته به انشاءالله دغه اول خو د خدای پاک داسې حالات نه پیښوي، بیا هم که پیښ سي نو دا ډېر یو ښه اقدام وسو چې دلته اتفاقیه موږ ته نږدې ده. ژر کولی سو چې دغه اور مهار کړو او د دې څخه مرسته وغواړو. صنعتکارانو ته ډېره غټه ګټه ده، ځکه چې هلته که چیرې د خدای نه کرده د اور یو پېښه به د صنعتکارانو د صنعتي پارک کې رامنځته شي نو د دې ځای څخه ژر لاسرسی کېږي. مخکې چې موږ ځای و هغه ډېر لرې و او د ښار رش تېرو د رش په خطر باندې موږ نه شو کولی چې ژر رسیدګي مو کړې وه، نو دې ځای څخه ډېر ژر لاسرسی کېږي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د اورلګېدنې پیښې ډېرې شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري، خو د اتفاقیې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې د پیښې مخکې وقایوي تدابیر ونیسي او د پیښې پر مهال دوی ته ژر خبر ورکړي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.